تازه خبر ولسمشر غني یو ځل بیا عبدالله سره دوه سره حکومت جوړ کړ. ولسمشر غني او عبدالله نن په کومو موضوعاتو تړون لاسلیک کړ دلته ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. غني او عبدالله سیاسي تړون لاسلیک کړ. نوموړي زیاته کړې چې د هغه د ټیم غړي به په کابینه کې مشارکت ولري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي توافقنامه لاسلیک شوه. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي وایي چې د یادې توافقنامې پر بنسټ به ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس وي. نوموړي زیاته کړې چې د هغه د ټیم غړي به په کابینه کې مشارکت ولري. که څه هم لا دغه تړون جزئیات په رسمي ډول نه دي خپاره شوي، خو ځینو رسنیو ویلي چې په تړون کې په کابینه کې ښاغلی عبدالله ته 50% برخه او د سولې د مصالحې د عالي شورا مشري ورکړل شوې او همدارس عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم منل شوې. د دوی ترمنځ اختلافات له هغې وروسته پیدا شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د 2019 کال د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او عبدالله خپل موازي حکومت اعلان کړ. په 2014 کال کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې لانجمنې شوې چې بالاخره د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو چې محمد اشرف غني ولسمشر او عبدالله اجرایي رئیس شوي وو. ویډیو هم دومره وه. کوم ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.